لوی اجتماعي ځایونو ته راجع وکئ، هلته داعیان وګرځېږئ، دعوتونه وکئ چې نور د کافرانو دغه فکرونه داسې خنثی کړو چې څوک دا امید ونه لري چې د افغانستان په جامعه کې څنګه چې په مدارسو کې څوک نشو پیدا کولی چې موږ سره مقابله وکړي د ګوتو په شمار ملایان یې درلودل، ځکه موږ دلته فکران کار کړی وو. راځئ پوهنتون کې هم فکران کار وکړو، مکتب کې هم وکړو، په یو بل اقتصادي مرکز کې هم وکړو، یو بل اجتماعي مرکز کې هم وکړو چې هیڅوک په افغانانو کې داسې پاتې نه شي چې بله ورځ چینایان دلته راځي استعمار کوي چې د موږ د افغانانو د منځ نه څوک مقابلې ته ورسره ودرېږي. بیا چې موږ مقابله کوو وچ به چینایان وزنو، هره ورځ به مو جنګ د چینایانو سره 100 کاله به مو دا جنګ دوام نه کوي. ډېر چې چینایانو سره جنګ بیا دوام وکړي 15 کاله 2 کاله 3 کاله. راځئ فکرونه جوړ کړو علماو د الله په خاطر باندې. هغه مې یوه لنډه غوښتنه وله، نه که فرعون دغه کار کړی وی چې نن اروپایانو کړی، نن به فرعون چا نه ملامتاو، قمقل و که نه پوهېده نه، نن غربیانو هغه کارونه وکړل، نن یې ټوله اسلامي نړۍ استعمار لاندې ګرځولې. که د وسلو استعمار نسته فکري استعمار خو سته که نه، نسته فکري استعمار. څومره غلامان یې ګرځولي. عالم چې د دین یوه خبره کوي، یو پوهاند ورته راجګ شوي، په اسانه خبرونه یې خبر. لکه مونږ دعوت منحصر کړی، تبلیغیانو بچرکانو سره مو مرانه وي، تبلیغیان چې دعوت کوي وي جهاد نه مني. هغه ملایان چې کله د تبلیغیانو سره ډېره ورانه کوي چې ورته وایي ولې تبلیغیان وي دا خو جهاد نه کوي، دغه مولا چې ته تاریخ وڅېړې په دې 100 کلن جهاد کې والله که مجاهد ته 10 روپۍ ورکړي نو تا چېرته پوستې فتح کړي، کومه ولسوالۍ دې نیولې، کوم ځای کې دې یو ټانګ الوزولی. خیر د علماو یو د بل مخ مه نیسئ، دعوت وکئ. که هغه عوام دي خو تاسې علما راجګ سئ دعوت وکئ. دعوت یو لوی رکن د اسلام، جهاد، تدریس، دعوت، دا درې واړه مونږ دا 2 ډېر کلک رانیولي دي، خو دعوت چې د اسلام یو لوی اصل د رانه پاتې ده. الله پاک مو روغ جوړ لره. یوه لنډه خبر کوم، دغه قاري صاحب ضیاء الحق حقانی کوم کتاب جوړ کړی، نو دا خو بیا یوه غوښتنه مې افغانانو علماو ته اوس یې ما ته راکړه، نو زه خو سره شناخت هم نه لرم. یوه غوښتنه کوم، دا مې ډېرو ځایونو کې ویلي، افغانانو علماو مونږ سره هېچا کم نه یو، راځئ خپل علما نړیوال شهرتونه ورکړو، هر څوک چې وي بخیلي ونه کړو. یو عالم کتاب په تجوید کې جوړ کړو، جامع التجوید، دا وګورو. افغانستان په سطحیه وردهارات علما، بیا د ټول افغانستان علما، که دا کتاب په تجوید کې برابر کتابو نو څه ضرورت ته چې د بل چا کتاب رواجو. راځئ په مدارسو کې خپل کتاب ووایو. د نصاب مو له هغه علماو نه جوړ کړو چې د مونږ کوم خپل افغاني علما دي، یو به مو حریت و استقلال وي، یو به مو خپل علما په نورو باندې پیژندلي وي. خیر د علماو دا بد کار نه ده، دا د ټولې دنیا نن عادت ده. مونږ به لږ نورم استقلال پیدا کړو، علما مو والله تر چا کم نه دي، دا راسره ومنئ. الحمدلله تنا د هرات کې څومره لوی علما دي، په قندهار کې، په هلمند کې، په بلخ کې. مونږ بلخ څومره لوی تاریخ درلود، دغه هرات مو څومره لوی تاریخ درلود. دغه تاریخ به مونږ علمي څه وخت راژوندی کوو. نو د قاري صاحب ضیاء الحق چې کوم کتاب جوړ کړی همداسې نورو ډېر علماو، نو الله پاک دې هغو ټولو علماو د تصنیف لړۍ همداسې جاري و تانده ولري، او الله دې خدمتونه قبول کړي. که کتاب داسې کتاب وي چې اهلیت ولري، راځئ په مدارسو کې همدا د نصاب کې داخل کو. هغه چې نورو جوړ کړي هغې ته موږ احترام لرو، خو خپل کتاب به رواج کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.